الحمدللہ مونږ مسلمانان یو او اسلام رب کائنات فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام غورا محبوب خوخ دین دا اللہ پنیز باندے آغا اسلام دے نو اللہ مسلمانان توئی اے ایمان والو لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء یہود و نصارى دا پا دوستے بانے منی سے بعضهم اولیاء بعض دا یہود نصارى پخپل کی دیو بل دوستان دی خور پسی اللہ دیر عجیبہ خبرہ کردے دا اور دیر خطرناک خبرہ دا اللہ فرمائی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ چاچے دا دوی سر دوستانہ شروع کرا دا دوی سر تعلقات شروع کرا یہودی و نصرانی دیکھ پل دوست گردولو اللہ فرمائی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دے با بیام داغوی نبی داغوی در ڈلی نبی زمینت مندو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کافران چے سمر دی دا خپل کی دا یو بل دوستان دی الکفر ملت واحدہ کفر یو ملت تے اسلام زان لملت تے کفر زان لملت تے مسلمان با دا کافر سرا دوستانہ نہ گئی ددی پا تصدیق کے ماتا صلی اللہ حدیث ہوئے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرء علی دین خلیلی انسان دخپل دوست پا طریقہ باندے روانی انسان دخپل دوست پا طریقہ باندے بھی دین طریقے تاوئی لار تاوئی نو انسان دخپل دوست پا طریقہ باندے بھی فَلْيَنْظُرْ پکار دا چھے ہر انسان سوجو کی ہر یو کستے پتا سکی دا سوجو کی پکار دا چھے دا سر دا غم وی دا 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 تصوری من یخللو چھے دا چا سر دوستانہ کئی دا دا تعلق چا سر دے دا یو دیر اہم مضمون دے اللہ دیو کی جمونگ پا دے خبر پوشو خودمونگا مصیبت دا دے چھے ناس دیو عالم دا ناس دیو اور سوچ برابر نہیں خبری تا سوچ نہ کو بس اگر دا عوام خبر دوئی اب اللہ دیو مولی سے بے ہوئے سڑے کور ترا گئے وے خز تیوے چھے رہے ہو مولا سے جماعت کے بیان کولو اور کافر مولا و ظالم مسئلہ کولے کافر مولا و ظالم مسئلہ کولے نو خز وطے جسے ہوئے وی یہ بس دیر خشتہ لگے ہو دیر خشتہ خبرے کولو نو خز وطے چھے خبر ہو پکر لو کنا جسے ہوئے واللہ وی پویدم پہ نخو بس لا سنیم دا سے خودی خوزول و دا سے نو بس صرف آگا دا عالم آگا لا سنو خوزول و خبر تا جکم دے بس آخر کی اتدا جوڑا کہ وی ظالم مولو کافر مسئلے کو خبری تا سوچ نہ کو تم عزت میں حضور علیہ السلام فرمائی المرء علی دین خلیلی انسان دخپل دوست پا دین بانیوی پا طریقہ بانیوی فَلْيَنْظُرْ پکار دے چھدے اگوری مالم پکار دی تاثلم پکار دی من یخللو چیزا چا سارا دوستانہ کو کم انسان چیزا زان دوست جوڑوم نن چیز سوک گورے یہ ویدہ دا ما دوست دے ہمونگا خپاکیو بنا دوست آگا چاہتا ہوئی چلو غوڑوی مالداری علیکہ فلانکے ارباب سے یہ را خود ہمار دیر خاص دوست دے فلانکے نواب سے اخوز ہمار غریب سڑے دے چاہتا دوستانی دے خان و نواب و دا زمان دیو سارا میں دوستانہ رہا یا ساتھ تجھے کہلا دوست جوڑے نو تبا آغا اول آغا کی دا دوستانے مقام گوری چا آغا دا دوستانے قابل دیو کنے رے تا اگو رچی اور سڑے تا دوست جوڑے آیا دے دیندار دیو کنے رے دے مزگزار دے کنے رے دے دے شریعت پابند دے کنے رے تا مسلمان ہے نو تبا دوستانہ آغا چا سرکے چی کم انسان دا دوستانے قابل بھی ہندوستان کے بریلی یو علاقہ دا ایک یو اندو اشرف علی تانوی رحمت اللہ کے لیے وہی آغا پیے بیمار شو نوجوان زویو او آغا وفات شو نو دا ظلمی زوی دا مرگ دیر زیاد سختی اللہ دیتے ہر مسلمان ساتھ نو دا آغا زوی پا غم کے دا سے کارونے بے کولا کچا بوے لکر فلانکی کی کینسر دے دا سر منیز دے کے گئے دے بوارا گئے اگا سر پیغاڑا ملو اکڑا دا بیماری یاد ساتے دو قسم دی بیماری پا دو قسم دا یو متعددہ یو غیر متعددہ یو بیماری دے یو بلنا لگی یو بلتا اور یو بیماری دا سی چاہا یو بلنا نہ لگی لیکن عام طور دے سکن کی سرمن کی جکمی بیماری راشی خارخ راشی انسان بنا نو ڈاکٹر لچکل ورشی نو ڈاکٹر وطاوئی وی تبا چکم دے زان لکٹ بیسترا روزانہ با سپا کے نور تبا غوڑے او تبا دا کور دا خلکو سر اختلاط نہ کے
ډاکټرانو په نسبت باندې دا خارق چې کوم دی دا متعدی بیماری ده یو بل نه لګي دغه رنګه زکام چې کوم دی دا متعدی بیماری ده یو بل نه لګي نو د هندو د ازوی صدا سي بیماری نه هغه مرشیو چې او د کوشش کولو چې دغه بیماری ما ته ولګي او زم ختم شم خو دا د الله مشیت دی د الله مرضی ده نو زما عزت مندو زما سوچ دا دی یلکا د سره دوستانه مکو دا دوکمار دی دا بیلمازه دی دغه دا الکه د ماړه دا خپل قبر دی او زما خپل قبر دی بس زما دوست دی دا خپل کار دی او زما خپل کار دی او زما سره دوستانه ده نو دا سوچ زمون غلط دی دا سوچ غلط دی د صحبت اثر وی د دوستانی ګوریا ساته دی حدیث کې د خلیل ټکی راغلی دی المرء علی دین خلیله دوست هغه ته وی چې هغه سره ستا د زړه دوستانه او تعلقات او د راز خبرې یو بلتا یو صاحب دې مرګره لکه زه نه ګمان تلل شم بشمار کسان ما سره لاس ملاوي او سو غاړه ملاوي او سو سلام کوي نو دا صاحب دې دا دوست نه دی دوست هغه چاته وی چې هغه د یو بل سره تګ را تګ او اختلاط او د زړه خبرې یو بل تکي نو نبی علیہ السلام فرمایل المرء علی دین خلیله هر انسان د خپل دوست په طریقه باندې رواني فلینظر احدکم نو پکار د چې هر انسان دا سوچو کی من یخللو دې چا سره دوستانه کوي د تعلقات چا سره دي یو انسان کی د الله نه ير نشتا یو انسان د شریعت پابندی نه کوي نو تب هغه سره دوستانه خو کته په خپل د شریعت پابند اله نو د صحبت اثر وی ښا د صحبت د یو بل سره د ناستي د تعلق جوړولو د دې خپل اثر وی اور شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای وی صحبت صالح ترا صالح کند د نیکانو خلقو صحبت او ناستا دا بتا نیک کی د نیکانو سره ناستا دا بتا کې د نیکه صفت پیدا کی اور صحبت طالح ترا طالح کند تنوی سے به خبر لیکل د صحبت پوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله الله نبوت ورک او الله ورته فرمایل ادعو الى سبیل ربک د الله لار ته خلق را بلا وانذر عشیرتک الاقربین خپل نږدې رشتہ دار زما د عذاب نه او يروا نو پیغمبر علیه السلام خلق ته دعوت ورکول شروع کړه د الله د وحدانیت او د خپل رسالت خلق سره به خبرې کولې او د بوتانو مخالفت به کولو چې یم کیولو دا تاسو چې د چا عبادت کوي کبو بوتانو ته سجدي کوي دا خو لا ينفع ولا يضر نه چاته فایده ورکولی شي نه چاته نقصان ورکولی شي او دا خو تاسو په غلط رواني یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شئ نو مکی ولا ټول جمع شو او یو اجلاس یو میټینګ یو چیرې دا کس دل سچل کول غواړي د سترتیب باندې د خپل خبرې نه بندول دي چې دې زمونږ د دې بوتانو مخالفت نه کوي خلک براتله په اسلام کې بداخله دل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان نه وړو حضرت علی رضی ایمان نه وړو پړم به ورځ باندې سیدنا ابوبکر صدیق ځان سره شپږ کسان نه واستل د الله پیغمبر دې ته دین بیان کا دی باندې ما مهنت کړې نو ورځ پورز باندې بخلک راتلو مسلمان دلبا نو کافرانو وې دل سچل کول غواړي نو یو کافر پاسه ده وې مال چل لذي راغه پیغمبر علیه السلام سره کې ناست وې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته دې خپل دعوت نستا مقصد څه دی اته چې خلکو ته بوتان عبادت مکوي او د یو الله عبادت کوي او دا چاته نفع نقصان نشي ورکوله ستا مقصد څه دی نبی علیہ السلام مکمل خاموش دی دې لګیا دی ورته وی کچریته دا دعوت او تبلیغ د دې لپاره کې چې تخپل اقتدار او حکومت جوړول غواړي نو مونږ به تا خپل مشر کو تب زمونږ سردار شي تب زمونږ مشر مونږ به تا خپل مشر وګڼو او که ستا مقصد مال او دولت جمع کول وي پیسې جمع کول وي لکه نن هم د خلکو دا ذهن دی د علماو سره خلک هغه معامله کوي چې دې پس چل باندې د خپل د مقصد چې کوم د علم دی او اشاعت دی داغه نه راوړي دنیا طرف سره مایل شي نو دې کافر وې زه پېښو
د دې کس چې کم دی د دې خپل کار نه راړول پیشه راغی وی که چېرې ته حکومت غواړې نو موږ به د خپل مشر کو که چېرې مال دولت غواړې نو موږ به چندو کو دومره مال دولت به درکو چې ته به زموږ د ټولې مکې والو نه زیات مالدار یې نبي علیه السلام مکمل خاموش دی او که چېرې ته واده کول غواړې جینۍ دې خوښوي نو په مکه کې وګرځه چې په ټوله مکه کې څومره مالدار کسي څومره خشته جینۍ وي موږ به تاله په هر قیمت چې وي د هغې رشته بدله وکړو خو ته یې د خپلې خبرې نه واړه حضور علیه السلام خاموش دی چې کله هغه ټولې خبرې ختمې کړې حضور علیه السلام ورته وفرمایل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اخو عربو په قرآن خو پوهېدل اوس تاسو په دې اړه پوه نه شئ چې ما څه ووایي قرآن آیات مې وي خو تاسو به نه پوهېږئ دې کې څه دي حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې کله فإن أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود کله ووایي په دې کس باندې رچ راغی بس 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 مخکې مه ده او فر فرو لاړه وتښتېد چې وتښتېده کوم خلک چې راغونډ شوي وو هغوی ته وی جي د دې خبرې مقابله ګرانه ده ځکه چې هغه ماته وی چې تنزیل من الرحمن الرحیم دا کتاب قرآن پاک نازل شوی د هغه ذات د طرف نه چې هغه رحمان او رحیم دی فصلت آیاته تفصیل سره وضاحت سره بیان شوی د هغې آیاتونه پسې وویې په آخري آیات دا فانذرتکم اے مکې والو زه تاسو یروم که تاسو مخ ګرځوئ فإن أعرضوا که چېرې تاسو مخ وګرځو فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود که چېرې تاسو زما د خبرې نه زما د دې وینا نه مخ وګرځو نو زه تاسو یروم د هغې چغې د جبریل نه د هغې عذاب نه چې کوم عذاب په قوم عاد او په قوم ثمود باندې راغلی و به د دې خبرې سره هغه باندې ړچ راغی نو زما عزتمندو د خبرې مقصد دا دی چې مونږه چا سره دوستانه کوو د نن نه دا اصول ځان سره والی چې کوم انسان سره دوستانه کې ستا څومره دوستان دي نو لاړ شه او هغه وتله چې هغه د دوستانې قابل دی او که نه دی نو نبی علیه السلام فرمایل المرء علی دین خلیلی انسان د خپل دوست په طریقو په لار باندې رواني فلینظر پکار ده چې وګوري احدکم هر یو کس تاسو نه من یخللو چې دی چا سره دوستانه کوي وګوره چې ستا دا دوست دی دینداره دی د ده په زړه کې د الله نه یاره شته که نشته زموږ د اکابرینو د مشرانو د دې احادیثو په راغونډولو کې دومره احتیاط کړی دی د دې دین پر دا نن چې کوم حدیث ما تاسو ته ووی دا دومره قیمتي حدیث دی یو حدیث دپاره زموږ اسلافو هغه کارنامې کړي دي یو شیخ الحدیث یو عالم چا ووری چې فلان کې سره یو حدیث دی یو حدیث د نبی علیه السلام ورسره دی دی ورغې میاشت سفر یې وکړه چې کله هغه ته ور ورسېده نو هغه نه اس تښتېدلی و نیولې نه ورکول ده وله دا جولۍ راغونډه کړه لمن راغونډه کړه او هغه اس له اشارې کولې چې د جولۍ کې څه دي جولۍ داسې نیولې وه چې کله هغه اس راغې د تشریح کې خو خوراکه ده نو ده د مهار نه ونیو او لمن یې پرېښوده نو دی ورته وایي دې لمن کې څه و دی ته واپس روان شو ورته وایي څه دپاره راغلی څوک یې وایي زه یو حدیث دپاره راغلی یم چې تاسو د نبي علیه السلام یو حدیث دی خو تا دې